السلام علیکم ورحمت الله. نن به تر ټولو مهمه او دردونکې پوښتنه درته مطرح کړم. ولې د ټول مسلمانانو زړونه سره جدا سوي دي؟ موږ ټول یوې کلمې والا یو، خو ولې دومره ویشل سوي یو؟ ولې ټول اسلامي امت لکه ټوټه ټوټه جامه پارچه سوي یو؟ راځئ د قرآن کریم په رڼا کې دې پوښتنې ته ځواب ووایو. الله تعالی جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تاسو ټول د الله تعالی دین تعقیب کړئ او ډلې مه جوړوئ. دا واضح امر دی. یووالی د دین اساس دی، نه قوم، ډله یا ژبه. په بل ځای کې الله تعالی جل جلاله فرمایي: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. دلته په واضحو الفاظو الله تعالی جل جلاله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي: ته د هغو کسانو سره هیڅ تړاو نه لرې کوم کسان چې ډلې جوړوي په دین کې. ډله جوړول په اسلام کې نه یوازې دا چې لوی غلطي ده، بلکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم طریقه پرېښودل دي او د هغه څخه لاره جلا کول دي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې فرمایي، د بخاري او مسلم شریف حدیث دی: المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره. مسلمان د مسلمان ورور دی، نه پر هغه ظلم کوي، نه هغه یوازې پرېږدي او نه هم هغه سپک ګڼي. ټول مسلمانان، هغه که د هرې ژبې، هرې سیمې او هر قوم خلک وي، سره ورونه دي. ټول د لا اله الا الله پر بنسټ سره یو یو. راځي یو غږ، یو صف او د قرآن کریم تر چتر لاندې سره یو سو. او په تېره ویډیو کې مو موضوع د قرآن کریم درې سترې معجزې وې چې دوې معجزې مو بیان کړې وې او درېیم معجزې د بیان په وخت کې د ویډیو اواز بند شوی و متاسفانه. د هغه معجزې په هکله به اوس خبرې وکړو. اوله معجزه لکه څنګه مو چې بیان کړې وه، قرآن کریم و چې 1440 کلونو وروسته بیا هم په هغه کې هېڅ بدلون نه دی راغلی چې په تېره ویډیو کې مو بحث پر کړی دی. دوهمه معجزه د روم او فارس ترمنځ جګړه وه چې په اړه هغه مو هم په تېره ویډیو کې بحث کړی دی. درېیمه معجزه د ابولهب مړینه وه پر کفر باندې. الله تعالی جل جلاله د ابولهب په ژوند کې د قرآن کریم دغه آیات نازل کړي چې سیصلی نارا ذات لهب. ژر دی چې ابولهب به په هغه اور کې وسوځل سي چې لمبې به کوي. که چیرې ابولهب غوښتي وای د قرآن کریم د دغو آیاتونو د غلط ثابتولو لپاره، ده کولی سي په اسلام راوړي، تر څو خلکو ته دا وښوي چې د قرآن کریم دغه آیاتونه غلط دي. خو دا د قرآن کریم معجزه وه. ابولهب داسې ونه کړل چې دی خلکو ته دا ثابته کړي چې د قرآن کریم دغه آیاتونه غلط دي، دا دی ما ایمان راوړي، زه به څنګه په اور کې سوځل کېږم. نو دا د قرآن کریم درېیمه ستره معجزه ده.